سکشیان چې دي دغه ټول اکثریت یې د تاسو له لاسه دوی ونه يا ليت الورد ما يذبل، يا ليت الدمع ما ينزل، يا ليت الدنيا تصفى لي تغتشي واتحمل، يا ليت الورد ما د افغانستان دولت کې څوک چې کار کوي اکثریت تاسو مرتد وایي. نو څنګه تاسو هغوی ته مرتد ویلی شئ؟ ځکه یو کس ګورس مسلمان هغه ده چې یو کس کلمه په خود ووایي چې اقرار باللسان او تصدیق بالقلب ده. صحیح ده؟ نو اقرار باللسان باندې هر څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا د تصدیق خبره د قلب خبره دا خو دماغ ته د واسه نه ده. دا پروردګار به دا خپله فیصله کوي چې دا د رښتیا وایي او که نه وایي. نو هر څوک ستاسو ګیر کوئ هغه مړ کوئ یا یې وژنئ. دوی خپله کلمه خو اقراروي. نو د قلب تصدیق ته څنګه کولی شي؟ مننه. ډېره مننه. انجینر صاحب دغه یو نوم نه ده، دا موز درته بدل کړی، دلته مې د سکرین اخیستی ده، نرسنګ هوم. دا لږ دروند نوم ده. انجینر صاحب مبین صاحب تاسې ما پرېږدئ. انجینر صاحب محترم، اوله پوښتنه تاسې وکوله چې تاسې هغه وخت کې وطن ولې پرېښودو. محترمه نه پوهېږم چې تاسې عمر به څومره وي، خو که چېرته تاسې د هغه خلکو نه پوښتنه وکوئ چې هغه په هغه وخت کې یعنې عمر یې دومره دی چې هغه حالت ورته یادېږي، نو هغوی که تاسو ته قیسې وکوي افغانستان کې امریکایانو چې کله بمبار شروع کړو نو تقریبا 1.5 میاشت بمبار دوام وکړو او دوی اول بمبار چې انجینر صاحب تاسې پوښتنې وکړې اوس که تاسې ما ته غوږ ونیسئ خوند به وکړي. محترمه ولې نه په سترګو بیا که تاسې کومه بله پوښتنه درلوده بیا تاسې پوښتنه وکوئ. انجینر صاحب اول خو هغه وخت 1.5 میاشت مقاومت وشو او اول بمبار چې شروع شو هغه د شمال د خطونو نه شروع شو. دغه د شمال لنډغر او ټوپکیان چې وو دغه قاتلین او وحشیان د دوی ملګري شول او امریکایي اشغالګر اول هلته کوز شول او د اسلامي امارت په خطوطو او په لیکو یې بمبارونه شروع کړل، حتی کیمیاوي مواد یې استعمال کړل. داسې مواد یې په مجاهدینو استعمال کړل چې مجاهدینو د خولو او پوزو نه وینې روانې شوې. هغې نه وروسته تقریبا 1 میاشت مسلسل بمبار شروع و. داسې بمبار شروع و چې په زرګونه مجاهدین هلته په شهادت ورسېدل. هغې نه وروسته په کابل کې په ټولو ولایاتو کې چې څومره حکومتي تأسیسات وو، دولتي تأسیسات وو، ټول د برید لاندې نیول شوي وو او ټول دولتي د ارتباط چې څومره دستګاوې وې هغه فلج شوي وې. امریکایانو په ولایاتو کې په ولایاتو په مراکزو په ټولو دولتي تأسیساتو بریدونه کول. مسلسل دغه صحنې چې دا د موږ تاسې ټولو افغانانو ته یاد دي چې هغه وخت کې دومره و چې هغه صحنې ورته یادېږي او زما خپله هم یادېږي. زما په خپله یادېږي موږ په خوست کې چې دوی بمبارونه وکول یا په نورو ولایاتو کې دوی بمبارونه کول. هغه وخت کې موږ بي بي سي راډیو دا نور دا تلویزیون دا شیان نه وو، نو بي بي سي راډیو به موږ نیوله او دا د ازادۍ راډیو چې دا امریکا غږ راډیو دا دوی د امریکا کې هغه وخت کې دغه هغه نه و جوړ شوي، دغه سټیشنونه د دوی نه و جوړ. دغه راډیو چې وه دی به د یوې هغه نه مې خپرونې کولې، د طیارې نه د الوتکې نه مې خپرونې کولې. الوتکه کې به وه هغې سیار راډیو وه، ده به ګرځېده، دې نه مې خپرونې کولې. دغه خبریالان چې اوس هلته ناست دي ځانونه خبریالان بولي، دا د امریکایانو په تیارو کې به سپاره وو، هلته هغې ځای نه مې خپرونې کولې او پروپاګند به یې کول، تبلیغات به یې کول، بد ردې به یې ویلې، سپکې سپورې به یې ویلې، افغانانو تاسو ته ازادي راځي، طالبان د وطن نه وشړئ، دا خبرې به یې کولې. نو هدف دا ده چې هغه وخت کې مقاومت وشو، خو بهتره دا وبلل شوه د مشرتابه له لورې، د مشرانو له لورې او د علماو له لورې ښه دا وبلله شوه چې نور باید د مجاهدین ضایع نه کړل شي، ځکه دا مناسبه نه ده. باید د دوی سره چریکي جنګونه پیل شي، چریکي جنګ وشي او مجاهدین باید د دولتي تاسیساتو نه او د ښارونو نه راووځي او دا یو بهترین تکتیک و، ښه تکتیک و. مجاهدینو ته تلفات اوښتل او شرعاً موږ په دې مأمور نه وو، بلکې شرعاً امر دا و چې په دې حالت کې باید مجاهدینو سیمې پرېښې وای او غرونو ته ختلې وای، د غرونو نه مقاومت شروع کړی چې هماغه ډول وشوله. دویمه خبره دا محترمه چې تاسو د مرحوم امیر المؤمنین په اړه وویل چې دا چا مړ کړو چا ووژلو، نو محترمه ستاسې معلومات نیمګړي دي. امیر المؤمنین رحمه الله د روزګان ولایت په یوه خټین کور کې چې دغه دا
شیان د ملا عبدالجبار عمري صاحب کور کې اوسېدو تر اخره پورې هملته د ناروغۍ نه د تنفس د یوې ناروغۍ نه هلته دی په حق رسېدلی ده. امیر المؤمنین د چا له لورې وژل شوی نه ده او نه دی د چا له لورې وژل شوی ده او دا خبرې حقیقت نه لري، دا تبلیغات داسې خوشي. درېیمه خبره تاسې وکوله چې دا تاسې چاته سکشویان وایي. نو محترمه سکشویان خو طبیعي خبره ده، هغه خلک چې د امریکایانو سره دلته همکاري کړې ده، د افغان ولس په ضد د امریکایانو مرسته کړې ده، د افغانانو کورونو ته سره انګریزان اړولي دي او داخل کړي دي، هغه طبیعي خبره ده، دلته په ولس کې ځای نه لري نو تښتي. افغانستان خو ګورئ ډېر لوی پراخه سیمې لري، پراخه دلته اوس هم د امریکایي ځواکونه پراته دي، 3.5-4 لکه اردو ده، پولیس دي، کمانډو ده، یو شی دی بل شی دی. د هغې سره چې دغه خلک امریکا او اروپا ته د خپلو بدارانو سره تښتي نو دا خلک په دې ولس کې ځای نه لري، د ولس څخه ویره لري، طبیعي خبره ده. او ولس څخه ویره ځکه لري چې د ولس په خلاف د ملت په خلاف د پردي اشغالګر سره مرسته کړې ده او د افغانستان په تاریخ کې افغانانو هیڅکله هم هغه انسان نه ده معاف کړی، نه دی بخلی چې د ولس او د ملت په خلاف د بهرني اشغالګر او د بهرني کافر سره مرسته کړې ده. دا تاریخ ثابته کړې ده. نو دغه خلک چې اروپا امریکا ته تښتېدلي دي یو عام د موږ افغانان دي چې هغه د غریبۍ بیچارهګۍ او د مزدورۍ دپاره تللي دي، یو هغه افغانان دي چې هغه د امریکایانو مزدوران و، د امریکایانو ملګري و، یا ترجمانان و، یا د دوی سره په نورو برخو کې همکاران و. هغه امریکایانو ځان سره بیولي دي چې هغه په اسایوي ویزه ورته وایي که څه شی، هغه ویزه نه تللي دي. هغه ویزې فورمونه به تاسو ته معلوم وي که هلته مو وخت تېر کړی وي یا هلته څوک کوم دوست پیژنئ، هغه ویزه هغه فورمونه دوی په څه طریقه ډکوي او دوی کیس څنګه جمع کوي او دوی څه لیکي په هغې کې او بیا څنګه دوی قسم کوي او څنګه ژمنه کوي او څنګه هغه کوي د کفري قانون او د صلیبي دا شیان څنګه دوی مني، هغه تاسو ته به معلومه وي شاید، او موږ ته هم معلومه ده چې دوی هلته په کومه طریقه پناه اخلي او په کومه طریقه هلته دوی ځان قبلوي په هغه هیوادونو کې او د دوی سره څنګه برخورد کیږي، د دوی کورنۍ سره څنګه برخورد کیږي، د دوی د ښځو او ماشومانو سره څنګه برخورد کیږي، هغه ټولو افغانانو ته معلومه ده، شاید تاسو ته معلومه وي. او دغه ډېر خلک چې په اروپا کې میشت دي موږ افغانان، هغوی ته هم د دوی حالت معلوم ده. دغه خلک چې امریکایانو یا برطانویانو یا د نورو انګریزانو د ځان سره بیولي دي، د دوی ژوند هلته ټولو افغانانو ته معلوم ده چې دوی څه ډول ژوند لري هلته او دوی څومره په ویره کې دي. دوی اوس د دې نه هم په ویره کې دي چې که چېرته په افغانستان کې سوله راځي نو کیدای شي امریکایان یا د اروپایان دغه انګریزان دا خو ډېر د وخت خلک دي، کیدای شي دوی ته ووایي چې ځای نو لاړ شي، نور سوله راغلی ده، دلته نور ستاسو دپاره ځای نشته. همدا وجه ده چې دوی هغې ځای نه لګیا دي، د سولې مخالفت کوي، د مقدساتو توهین کوي، د اسلام توهین کوي. همدې وجې نه دوی ته د سکشویانو لفظ خو زه وایم چې دا یو محترم لفظ هم ده، باید دې نه بل یو لفظ دوی دپاره غوره شي، ځکه دغه خلک چې دي دا مجرمین دي، دوی د ولس په خلاف جرمونه کړي دي، همدا اوس هم دوی لګیا دي اسلام ته توهین کوي، اسلامي مقدساتو ته توهین کوي، د اسلام شاعرو ته توهین کوي. نو دا خلک د دې نه ډېر څه ارزي. خو عام افغانان هغه د موږ افغانان ورونه چې هغه تللي دي هلته د خپل کاروبار دپاره، د مزدورۍ دپاره، د غریبۍ دپاره تللي دي، هغه محترم دي، هغه د موږ ورونه دي، هغه په دې شیانو کې نه راځي او نه دوی باید په دې خوا بده کړي. او بله محترمه تاسې بله پوښتنه وکوله چې د اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دا د مسلمان دپاره دلیل ده. او واقعیت دا دی، بالکل یو څوک چې په ژبه اقرار کوي او په زړه تصدیق کوي دا سړی مؤمن ده. خو تاسې محترمه که چېرته د اسلام مطالعه ولرئ، دین مطالعه کوئ، نو په اسلام کې د یو چا د وژلو دپاره نورې لارې هم شته چې د هغې مرګ په هغې سره روا کېږي. د بېلګې په ډول یو څوک د هغې قتل وکولو، یو بل څوک مسلمان قتل کړو، هغه قتلو. ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر